100% از سالهای قبل که تغییرات به وجود آمده. خودتان این عمل هم میبینید. مریض په وخت رسیدګي نشوای کولای د ډیرو غټو مشکلات سره خلق مخ او د استملاک په برخه کې هم الحمدلله ښه لاسته راوړنې لرو. موږ تقریبا تر اوسه 3,000 میلیون افغاني یا 3 میلیارد افغاني خلکو ته صرف د کور خساره ورکړې ده. د افغانستان پلازمینه کابل کلونو وروسته د یو نوي بدلون په حال کې دی. د ښاروالۍ اړوندو دولتي ادارو او دغه راز د ځینو نړیوالو همکارانو په هڅو د ښار په بېلابېلو برخو کې د سړکونو، پلونو، پلولارو او ښاري اسانتیاوو پراخې رغنیزې چارې روانې دي. دا پروژې نه یوازې د تګ راتګ اسانتیاوې برابروي بلکې د ښاري بڼې د بدلون سبب هم ګرځي. درنو کتونکو، دا په کابل ښار کې د کافي پروان سیمه ده. په دې سیمه کې د مسؤلینو په خبره چې دلته د ځمکې لاندې یو سړک تیریږي او د دې ترڅنګ له هغه خوا یو بل پل هوایي هم جوړیږي چې د دې کار دغه عملا اوس روان ده، کار جریان لري. خوږو کتونکو، په دې پروګرام کې غواړم چې تاسو ته د کابل ښار د بدلون په اړه باندې بشپړ حال درکړم. نو که کولی مو شو د پروګرام تر پایه راسره پاتې شئ. د کابل ښار اوسیدونکي د سړکونو په جوړېدو او په ښار کې د روان مثبت بدلون په اړه خوښي څرګندوي. دوی وایي د ښار په بېلابېلو سیمو کې رغنیزې چارې روانې دي او هغه چې بشپړې شوي خلکو ته یې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا منطقه د قلعه ناظر په سیمه یادېږي. د کارته شهره کې حاجي زړګی دی. دوی قطعا لاره نه لرله. یو فرعي سړک چې هغه ډېر وړوکی سړک و، لوی موټر نه شوی پرې تللی. هغه د فاضل بیک د دروازې د خوا پرې تلل. کله به چاته ضرورت پېښ شو، هغوی به موټر در بس ونیوه، د فاضل بیک د دروازې نه دې خوا ته بیا نه ورسره تلل. لار هم داسې نه وه چې موټر ورسره راشي. مریض په وخت رسیدګي نشوای کولای د ډیرو غټو مشکلات سره خلق مخ. کله چې د سړک تیر شو، د خلکو دپاره ډېر سهولت شو او سړک خو آبادي د ټولو خلق ورته خوشحاله دي. 100% خو نشم ویلی، 80% یې بدلون کړی، عملي بدلون کړی. موږ ډېر ورته خوشحاله یو. بیخي ټوله علاقه بدله شوې ده. دغه د بورای نه کار ته سړک وګورئ، د مزنګ سړک وګورئ، هاخوا ته چېرته چې موږ ګرځېدلي یو هغلته 80% بدلون راغلی او انشاءالله ورته خوشبین یو، ډېر ورته خوشحاله یو. لږ نه والله د خوشحالۍ احساس کوو چې دغه شان د کارونه زموږ په وطن کې کېږي او د پرمختګ په لور روان دي. دغه شان د کارونه چې کېږي، والله ځوانانو لپاره باید لږه کار زمینه برابره شي او هېڅ کارونه هم نشته، باید زمینه د کار ورته برابره شي چې بل ملک ته لاړ نه. حاجي اقبال چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي د تیرو کلونو په پرتله 100% کې بدلون راغلی دی. نوموړی وایي هر څوک دا بدلون احساس کولی شي. کباسازی خو تقریبا 100% از سالهای قبل که تغییرات به وجود آمده. خودتان این عمل هم میبینید که سرک کمپانی را و سرک دشت برچی اینمی سرک وصل کرده. اینمی خود از یک دستاورد است، اینمی خود از یک تغییر است. مثلا سرک کوتل خیرخانه خود از یک تغییرات است. بسیار زحمت، بسیار گیربار، بسیار مشکلات مردم 13-14 ولایت در اون مسیر رفت آمد داره. اون خود از اون یک دستاورد است، تغییرات است. این سمت از کمپانی غازی این سرک جور میشه و این سرک طرف لوگر جور میشه. این سرک ها کل از این که به ولایت رفت آمد میکنه یک سهولت بسیار بزرگ است. خود از این یک دستاورد کلان است در شهر کابل. حاجي اقبال زیاتوي پخوا تر ټولو غټه ستونزه دا وه چې زورواکو باید د سړکونو نقشو عملي کېدو ته اجازه نه ورکوله. هغه وایي د سرپرست حکومت په راتګ سره اوس دا ستونزه حل شوې ده. قبلا مشکلات واقعیت اگر بگویم کلش مقامات سابق یک موانع ایجاد میکردن که ساختمان یا خانه و دکان و جای جایداد خودشون خویشاونداشون تخریب نشه. هر مشکلی یک سر ملت آمد پروا نداره، مقصد اون راحت باشه. فعلا هیچ کسی نیست که موانع ایجاد کنه
مطابق نقشه سرک ها جور میشه به شکل استانداردش. مشکلات عمده اینمی بود که نمیماندن که شاروالی با سیستمی که روان است جریان کارش موانع ایجاد میکردن. اینمی پرابلم بزرگ اینمی. خدا را شکر که حال فصل شده. دا چې د کابل ښار د بدلون لپاره سکال څومره بودیجه ټاکل شوې، کومې سترې رغنیزې پروژې تر کار لاندې دي او کومې بشپړې شوې، په دې اړه د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی داسې وایي. تاسو بهتر معلومیږي چې کابل ښاروالي یو خدماتي اداره ده او دا خدماتي اداره هر کال په دې کوشش کې دی چې خلکو ته ښه خدمات ورسوي. د همدې موضوع له وجې موږ هر کال انکشافي پلانونه لرو. تېر کال موږ 115 پروژې په ارزښت د 14.4 میلیارد افغانۍ درلوښتلې او شش کال 258 پروژې لرو چې تقریبا 8.1 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت راځي. او دغه پروژې اکثریت یې عام المنفعه پروژې دي چې یا سړک جوړیږي یا پیاده رو جوړیږي یا کانال جوړیږي یا پارکونه جوړیږي او یا هوایي پلونه چې شش کال الحمدلله موږ د برکي هوایي پل رسما شروع کړله او دوه نور پلونه هم په پلان کې لرو چې یو د مینار نجات سره دی او بل هم خپله د جویشیر توسعې سړک سره وصلیږي او پر جمهوریت شفاخاني باندې ښکته کېږي. پر دغو باندې انشاءالله کار شروع کېږي. اما فعلا پر برکي پل باندې کار روان دی. دا پل تقریبا 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت راځي. په 2 کال کې انشاءالله جوړیږي او 2 طبقه دي چې یو اړخ چې مشخصا خپله لیسې نادریه د سړی ترافیک سره وصلوي 480 متره دی، 515 پایې لري. همدارنګه بل اړخ چې دی پروانه 2 د دغه سره وصلوي د دانهباغ سره وصلوي چې هغه تقریبا 200 متره دی او 440 پایې لري. په همدغه شکل په لسهاو سړکونه همدا اوس په کابل ښار کې کار روان دی چې خپل د سکیجول یا برنامه کاري سره مطابق ځي مخته ځي. د سړکونو په اړه کوي کوم داسې مهم سړک په دغه وروستیو کې تازه افتتاح شوی ده؟ ټول سړکونه موږ ته مهم دي. داسې خبره چې په کابل ښار کې متاسفانه متوازن انکشاف نه و رامنځته شوی او د دغه موضوع له وجې داسې ناحیې موږ درلوښتلې چې بسته ناحیه د یو عادي ګذر په څېر پوخ سړکونه نه درلودی. نو همدا اوس مرتاز چې هغه اساسي کوریدورونه چې هغه مثلا شمالي کوریدور کوټه خیرخانې سړک دی، همدارنګه مرتاز جنوبي کوریدور د کابل لوګر سړک دی، مرتاز غربي کوریدور د کمپنی سړک دی چې مستقیما راځي عیناً تر سر زیرزمیني پورې چې کار ورباندې روان دی. او تېر کال مو هغه د میرویس میدان مخ پر د مزنګ باندې کار شروع کړله. شرقي کوریدور چې کابل جلال آباد دی په ټول الحمدلله کار روان دی. داسې ناحیې نه لرو چې هلته زموږ پروژې هلته روان نه اوسي او کار ونه لرو. دقیقاً دا چې تاسو مې یادونه وکړه ښاروالي یوه خدماتي اداره ده او خلک هم د دې ادارې نه ډېر زیات خوښ دي، خوشحاله دي. که تاسو وایئ چې ښاروالي داسې کومو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ ده یا د بودیجې کمښت وي یا نور نه انشاءالله موږ د بودیجې له لحاظه څه خاص مشکل نه لرو، ولې چې خپل د هر کار پلان موږ خپل د بودیجې سره مطابق تنظیمولی شو او تنظیموي. بل اساسي خبره دا ده چې په کابل ښار کې هغه اساسي ګواښ یا چلنج یا چالش چې موجود دی دا دی چې دا ښار خپل پر سر باندې رشد کړی تقریبا 90% غیر پلاني دی او کله چې تاسو پلاني سړکونه هلته باسئ او نوي سړکونه اعماروئ نو هلته خامخا د استملاک موضوع رامنځته کېږي او د استملاک په برخه کې هم الحمدلله ښه لاسته راوړنې لرو. موږ تقریبا تر اوسه 3,000 میلیونه افغانۍ یا 3 میلیارد افغانۍ خلکو ته صرف د کور خساره ورکړې ده او که دغه کورونه خپل پر سر نه وای جوړ د دغه 3 میلیارد څخه موږ کولی شو چې په لسهاو سړکونه جوړ کړو. نو داسې موضوعات شته الحمدلله فعلا خوشحاله روان یو او هیله مو دا دی چې خلک په هر برخه کې زموږ سره همکاري ولري څو چې موږ تاسو په کابل ښار کې وتوانیږو چې هغه معیاري خدمات خلکو ته ورسوو. کابل ښاریان هیلهمند دي چې دا رغنیزې چارې همداسې دوام پیدا کړي ترڅو کابل نه یوازې د اوسېدو لپاره بلکې د راتلونکي نسل لپاره یو ښاري، عصري او د ژوند وړ ښار وي. بلخوا د ښاروالۍ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د سږ کال لپاره ګڼې سترې پروژې یا بشپړې شوي یا هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دوی په خبره دا یوازې پیل دی او کابل ښار به لا په ښکلې بڼه بدلیږي.